صحیح. د دې مدرسې بنیاد حضرت کله کېښودلی شوی دی؟ اوس دې وخت کې د مدرسه کې د طلباو تعداد څومره دی او د دوی چې کوم ماهانه اخراجات دي هغه د کوم ځای نه پوره کېږي؟ زمونږ بنیادي طور چې وه زما نیکه هم زمیندار و، د مور د طرفه هم د پلار د طرفه هم. زما د مور د طرفه نیکه دلته زما والد صاحب لا په هغه زمانه کې یو ځای دغه که چې یاره دې کې جومات جوړ کړه او دې کې درس شروع کړه. زما والد صاحب یې ډېره ښه ده، هغې کې جوړ کړه او هغه جومات بیا وړوکی شه. بیا دا زمونږ خپله ځمکه وه د کورونو. زما والد صاحب اپله کورونه دغه کړل، کور او دا دې طرف ته چې دی نو دا جومات او مدرسه کړل. دا ورسره موږ چې بیا روڼو کله د کورونو ځایونه تقسیموله، نو ما ته روڼو وویل چې دا مدرسې سره دا ځای ستا له ښه دی، مدرسې سره دی. ما ټیک شوه، دا یې ما له راکړه روڼو، ما پکې کور جوړ کړ. کله چې زما زوی شهید شه نو ما هغه کور دی مدرسې له ورکړه. دا تقریبا د 2-3 کروڑ کور دی او ما مدرسې سره کړه. مولیانو په مدرسو کورونه جوړ کړل، ما خپل کورونه پکې ورکړل او دا پور هم زموږ جایداد دی او ما اعلان کړی چې دې کې زما څومره حصه ده نو هغه د دې مدرسې ده. او دیره چې کومه زموږ وه هغه مې ډیمالش کړه، لاندې مې پکې دیره جوړه کړه، بره مې پې کور جوړ کړه. نو دا په سن 70 کې بیا دا ځای زما والد صاحب جومات جوړ کړه او بیا دا نور ځای ورسره ما کړه او دا مدرسه کلاو شوه. صحیح. تعداد پکې اوس دې وخت کې حضرت؟ دې وخت کې زمونږ دوه دغه یو خو د عامو مدرسو روټین دی چې شوال کې شروع شي او بیا رجب کې ختم شي. په دې کې زمونږ په دور حدیث کې اوس 600 کسان دي او په افتا کې چې دی نو تقریبا 100 پورې دي. بیا په فنونو کې چې دی نو مختلف طالبان دي، په دې کې تقریبا 60 پورې زنانه دي دور حدیث کې. هغه جدا ځای دی هغه طرف ته او هغې ځان له ناستي لوډ سپیکر ورته لګېدلی. بیا په 10 شعبان باندې موږ دوره تفسیر شروع کوو، په 27 رمضان ختمیږي، په هغې کې 50-55 هزار کسان دي. هغه دلته مدرسه کې نه ځایږي. د شپې 1 بجه 2 بجه طالبان راځي او ځان له ځای نیسي او بیا په هغې ناستي چې زما ځای بل څوک نه نیوي. نو بیا زه اعلان په 3 یا 2 مرض باندې وکم چې څوک په کم ځای ناست دا د پوخ ځای دی، ځکه طالبان بیا نه ډوډۍ لدي نه چای لځي. نو او نور بیا بهر دی لاره کې د خوړ په هغه غاړه د ولو د لاندې ناستي. په دې کې ډاکټران، انجینیران، د سکول یونیورسټۍ هلکان، طالبان، مختلف قسمه خلک دي. زموږ چیف جسټس چې و میا شاکر الله جان زما د شاګرد دی او کور والے هم زموږ شاګردان دي. دغسې په پولیس کې، په آرمي کې، په نور ځایونو کې زموږ شاګردان دي او الحمدلله یونیورسټو کې دي، درسونه کوي. په های کورټ کې زما شاګردو درس وکړو او څوم درسونه دي.